الله رب العزت با په هغه ورځ باندې چې د اعمالو بدلی الله ورکوي خپلو بندګانو ته، په هغه ورځ به الله وفرمایي د خلکو ته چې اذهبوا الى الذین، تاسو لاړ شئ هغه خلکو ته کنتم تراؤون فی الدنیا، چې تاسو به ریا کوله ځان ممخود هغوی ته، هغه خلکو ته لاړ شئ فانظروا هل تجدون عندهم جزاء وخيرا، وګورئ آیا تاسو هغوی سره څه بدله او خیر موندلی شئ؟ د هغوی نه خپل د عملونو اجر او ثواب وغواړئ. زما دپاره تاسو دا عمل نه دی کړی. نو ریا سره زما عزتمندو داسې یو عمل دی چې دې سره عملونه بربادیږي، د اعمالو ثواب ضایع کیږي. قرآن کریم کی سورت بقره 140 نمبر آیات کی منگو تاسو ایمان والو ته الله فرمایا یا ایها الذین آمنو، اے د ایمان خاوندانو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، تاسو خپل خیراتونه د هغې ثوابونه مه ضایع کوئ، مه باطلوئ په من سره، احسان سره، ازبادنې سره او په تکلیف سره، ضرر رسولو سره. صدقه او خیرات وکي بیا وروسته احسان کې، صدقه وکي بیا هغه محتاج ته تکلیف رسي. علما وایي چې داسې یو کار په حواله کړي چې د هغې په کولو سره هغه غریب شرمیږي، نو داسې به نه کې. په دې سره ستا د صدقې هغه ثواب ضایع کېږي، لکه څنګه کالذي ينفق ماله رئاء الناس، لکه څنګه چې د هغه سړي د انفاق او د صدقې او د مال لګولو هغه ثواب ضایع کېږي چې هغه مال خو لګوي خو رئاء الناس دپاره د ځان ښودلو د خلکو. صدقه کوي، خیرات کوي، ډېر غټ خیرات یې رانیولی دی، خو دې دپاره نه چې الله راضي شي، د الله د رضا دپاره نه، بلکې د ریا او سمعت دپاره دغه کوي او ایمان نه لري په الله باندې او په ورځ د قیامت باندې.